ملا برادر د ګڼو نورو وزیرانو پر ګډون په یو ناڅاپي سفر ازبکستان ته رسېدلی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ملا برادر دفتر خبر ورکړی چې د خالي یاشنبې پر ورځ سهار د نوموړي په مشرۍ د اسلامي امارت د کابینې یو شمېر غړي د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په موخه ازبکستان ته تللي دي. په خبرپاڼه کې چې د خالي یاشنبې پر ورځ د کپ پر څلورمه خپره شوې راغلي چې دغه پلاوی به 2 ورځې په تاشکند کې پاتې شي او هلته به د یاد هیواد له بېلابېلو چارواکو سره ناستې وکړي. د ملا برادر دفتر ډیره کړي چې په دغه یون کې به اسلامي امارت د سیاسي اړیکو د پراختیا ترڅنګ پر ګډې سوداګرۍ، ترانزیت او په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پر ډیروالي خبرې وکړي. د معلوماتو له مخې د اسلامي امارت چارواکي به په دغه یون کې د ازبکستان بېلابېلو پانګوالو ته بلنه ورکړي ترڅو په بېلابېلو برخو کې د افغانستان دننه پانګونې وکړي. له ملا برادر سره په دغه یون کې د اسلامي امارت د قانونو او پېټرولیم وزیر هدایت الله بدري، د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي، د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر ملا حمید الله اخوندزاده او د کرنې وزیر مولوي عطاالله عمري پر ګډون د یو شمېر نورو ادارو مشران او مرستیالان ګډ دي. ازبکستان ته د اسلامي امارت تر دې یون نږدې یوه میاشت مخکې له تاشکند د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته یې د اسلامي امارت له بېلابېلو چارواکو سره ناستې درلودې. کارپوهان پر دې باور دي چې ازبکستان د خپلو ځینو موخو او له افغانستان څخه دوی ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو له کبله په مصلحتي ډول له اسلامي امارت سره له اړمنۍ ډکې اړیکې پالي. د کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو برېښنا له ازبکستان څخه رالېږدول شوې او دغه هیواد د افغانستان د برېښنا د وارداتو په برخه کې یو له مهمو هغو ګڼل کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.